څه باندې څلورو میاشتو کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې څه وې؟ ولې تر اوسه پورې دولتي پوهنتونونه تړلي دي؟ همدارنګه د افغانستان د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو مسله چیرته ورسېده؟ د کنګل شویو پیسو خبره او همدارنګه نور اساسي مسایل هغه موضوعات دي چې په یو ځانګړي مرکه کې به د ریاست الوزرا له لومړي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره وڅېړو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی برادر چې موږ ته مو د مرکې دپاره وخت راکړ. موږ هم ډېر خوشحاله شولو چې تاسو رالاست او ستاسو په ذریعه موږ خپل ملت ته هغه خپل اواز او خپله دغه دوی ته وړاندې کړو. ډیره مننه کوم. راځئ دې نه به پیل کړو. تقریبا څه باندې 4 میاشتې کېږي چې اسلامي امارت په ټول افغانستان باندې حاکم شوی دی او امارت ایجاد شوی دی. په دې 4 میاشتو کې د امارت لاسته راوړنې د افغانستان د خلکو لپاره څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. اما بعد، اول خو د تاسو ټوله ټیم نه مننه کوو چې موږ ته راغلاست او تاسو باعث د دې سواست چې موږ خپل ملت ته هغه څه وړاندې کړو. ټوله تشریح به درته وکړو. مهرباني صاحب. دا کومې 4 میاشتې چې اسلامي امارت افغانستان ته راغلی دی، ټول افغانستان کې یو کریم نشته چې د دوی در واک لاندې دي نه وي. خو الحمدلله دا په هېڅ وخت کې نه ده سوې. اوله لاسته راوړنه چې کوم امنیت نن ورځ په افغانستان کې وجود لري، دا زه فکر نه کوم چې په داسې تازه حالاتو کې دي په بل ملک کې وجود ولري چې داسې یو نظام دې تازه حال راشي، په تازه حال دې راشي او داسې یو دغه دې ولري، یو امنیت چې راولي. دا غټه لاسته راوړنه ده. بله غټه لاسته راوړنه دا چې ټوله کابینه او ټوله حکومت ټاکل شوی، ټولې ادارې فعاله شوي دي. دا غټه لاسته راوړنه ده. او دا غټه لاسته راوړنه ده چې په افغانستان کې تر هر ځای د هر ولایت، یعنې د بدخشان نیولې دا د افغانستان سر بلل کېږي، پای مقصد هرات بلل کېږي. په دا ټوله دغه کې داسې یو کله یو ځای نشته چې زموږ تر تسلط و، زموږ تر قیادت لاندې دي نه وي. بله، یو شمېر هیوادوال اندېښنه لري خپل راتلونکي ته، وایي چې اقتصادي مشکلات دي، بانکونو جنجال دی، او که چیرې خدای مه کړه دغه وضعیت نور هم پسې خراب شي، آیا اسلامي امارت کومه تګلاره برنامه ورته لري د مخنیوي دپاره؟ بالکل یې لري. بالکل اسلامي امارت په ډېر جدیت سره دغې لارې ته د حل لاره انشاءالله ږدي. ځکه چې کوم موږ په خپل ملک کې کوم منابع لرو، کوم هغه دغه لرو، معدنیات لرو، موږ به هغو ته د اسانتیا لارې برابرې کړو، موږ به هغه نورو ملکو ته صادر کړو او موږ به په دې باندې اسانتیا و خپلو هغه چا ته اسانتیاوې برابرې کړو چې کوم معدنیات، یعنې که استخراج یې که یو بله دغه د اسانتیاو په ذریعه به انشاءالله موږ خپل اقتصاد یعنې تاسو خبر یاست چې خلک اندېښنه لري اقتصادي وضعیت نه یا نور مشکلاتو نه تشویش طبعا دا طبیعي خبره ده چې یو ملک تازه راځي پر یو داسې ټوله نظام باندې پر سر د اقتدار کېږي، طبعا ضروري ده چې څه نه څه ستونزې به ولري. یو بله مسله ښاغلی برادر چې اسلامي امارت چې راغی د 4 میاشتو په تېرېدو سره اوس هم تعلیمي نهادونه یا مرکزونه تر اوسه پورې تړلي دي، حتی د هلکانو پر مخ هم دولتي پوهنتونونه تړلي دي. دا پوهنتونونه به کله عادي حالت ته راشي، یعنې بېرته به دوی په عادي شکل باندې لاړ شي خپل درسونه پیل کړي؟ ډېره ښه خبره. د تعلیم کوم تحصیلي دغه دي، دا یو اقتصاد ته، یو پیاوړي اقتصاد ته ضرورت لري. الان کې زموږ اقتصاد خو تا تر مخه پوښتنه وکړه چې یعنې خلک یو دغه لري په دې کې، نو کله چې یو اقتصاد برابر شي دا به انشاءالله ټوله برابروو. او ځکه د حق د تعلیم د هر چا دی، هغه به هر څوک خپل تعلیم ته انشاءالله بیا آماده کېږي او ترتیب و طریقه به ورته برابرېږي. یعنې دا چې دولتي پوهنتونونه تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي، دلیل اقتصادي مشکلات دي، یعنې نور کوم مشکل نه دی چې دنیا فکر کوي چې اسلامي امارت اجازه نه ورکوي؟ بالکل نه. یو خو بې اقتصادي مشکل، بل دغه کوم دغه اخلاقي د پلوه څخه چې په پیش اداره کې څه رقم هغه تر موږ نه غواړو. موږ انشاءالله د دغه تعلیمي که زنانه په هر ځای کې کوم خپل تعلیم کوي د دوی د
امنیت طریقه برابرو، وروسته به دوی بیا خپل تعلیم ته ځي. زنانه او نارینه دواړو؟ بالکل دواړه. بله. یو بله مسله دا ده چې نړیواله ټولنه او په ځانګړې توګه امریکا داسې دا کوي چې اسلامي امارت د دوحې تړون نه دی عملي کړی، د دوحې تړون یې نقض کړی دی. ستاسو ځواب څه دی؟ څه شی و د دوحې تړون کې چې تاسو عملي کړی نه دی او دنیا تاسو نه عملي کول غواړي؟ ډېره ښه خبره، ډېر ښه سوال پر ځای وشو. دا خبره دي چې دنیاوال دا وایي یا که امریکا څه خبره کوي، دا بالعکس خبره ده. بالعکس دا معنی چې دوی په موږ ته نسبت کوي د نه عملي کېدو. ستاسو زه پوښتنه کوم، موږ توافق په دوحه کې په 14 میاشتې د دوی سره کړي وو چې دوی په 14 میاشتې کې وځي. دوی په 14 میاشتې کې ووته نه دي وتلي، ځکه 3-4 میاشتې یې نورې واخیستلې. بله دا خلاف ورزي د دوی ده چې موږ دا په توافقنامه کې لیکلي دي چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع سوله، دستي به شروع په هغه 6,000 بندیان چې دلته په پلچرخي کې بندیانو د هغو په ایله کېدو به شروع کېږي، هغه یې هم نه دي ایله کړي. نو دا اوس خلاف ورزي زموږ ده که د دوی ده؟ یعنې تاسو دا نه منئ چې تاسو دوی تړون نه وي عملي کړی؟ ته داسې یو ځای راوښیه چې موږ یې نه یو عملي کړی. دا یو ځای سته نه. یعنې دا د امریکایانو په ګوته کې باید مشخص کړي چې کوم یو نه دی عملي شوی. و دوی دې دا خبره وکړي چې اسلامي امارت هغه تړون نه دی عملي کړی چې موږ په دوحه کې امضا کړی دی. یعنې نور هم ډېرې سرغړونې دا سوي وي. او بله دا ده چې دوی هغه څه چې موږ دوی سره دوی دا نه سوی کولی چې پر خپلې هغه لاسپوڅې ادارې باندې هغه عملي کړي. لویه ستونزه اصلي دغه وه دوی ته، په هغه یې نه سوی عملي کولی، اوس یې پوره پر موږ اړولې. بله، یو بله مسله داسې ویل کېږي، یعنې په کوم شکل باندې چې اسلامي امارت راغی کابل ته او ټول افغانستان یې تر واک لاندې شو، توافق په دې شکل نه و شوی. د افغانستان خلک غواړي پوه شي دا اوس چې د توافق په څه شکل باندې شوی چې باید اسلامي امارت په کوم شکل باندې راشي چې په هغسې باندې ونه شول. ډېره ښه خبره ده، ځکه چې تا وویله چې بعضې خلک په دې نه دي پوه، او یقینا هم په بعضو خبرو به شاید نه وه پوه. زه به د دې ښه وضاحت په دې وکړم چې کوم وخت کې موږ په دوحه کې د امریکایانو سره دغه توافقات وکړله چې موږ په نظامي شکل و کابل ته نه ورننوځو. یعنې د جنگ د لارې مثلا موږ کابل ته ورننوځو نه، خو دا کوم ولایتونه چې فتح کېدل، ځکه هلته دا داسې حالات پیښېدله چې حاکم چارواکي یا کوم هغه والیان، هغه د دوی چې کوم سرپرست خلک و د هرې ادارې، هغه خپل پر مخه تښتېدلي وو. نو موږ هغه د ولایتو مجاهدینو ته به مو دا هدایت وکړي چې تاسې دغه د چورو چپاول مخه ونیسئ، امنیت ونیسئ. په دې کې خلک هم وژل کېږي، په دې کې د خلکو مالونه هم چورېږي، چورو چپاول کېږي. نو تاسې دې ته مه پرېږدئ. خو د کابل په دغه کې په هغه ورځ چې کابل ته مجاهدین را ننوځي، موږ د سهار پر 8 بجې دا اعلان وکړي چې موږ به کابل ته په نظامي شکل نه ورننوځو. دا اعلان موږ وکړي. د کابل څخه مجاهدینو یا نورو داسې دوستانو دستي موږ ته تلیفون وکړي پر 9 بجې تقریبا یا 9:30 به وي چې د کابل ادارې اکثره ایله سوي دي، د اشرف غني څخه نیولې تر ټولو منصوبینو، مقصد کوم ادارې کوم دفترونه هغه ټوله خالي دي. حتی اوس عام خلک دې ته آماده دي چې ورځي مثلا یا چورکي یا کوم شی په دفاترو کې هغه وړي، او نور به خپل په مابین کې تصادم هم راځي سره. نو بیا موږ امریکانو ته دستي غوښتنه مو وکړه چې تاسې راسئ دستي خبره وکړو. 4 بجې وې تقریبا د مازدیګر چې هغه د امریکا هغه قومندانو چې دغه د اشغال ختمېدل د ده ذمه داري وه، چې یعنې مثلا امریکایان یې د افغانستان اخیستله، جنرال مکنزي و، هغه موږ ته یو خط راده چې دغه خط مابین ته به تاسې ورځئ نه نور که کابل ته. موږ دا ورته ویله که ته دا ذمه داري موږ ته راکوې چې هغه دفاتر یا هغه دفترونه یا هغه کوم نور د حکومتي ادارې چې دي، که ته دا تضمین موږ ته راکوې چې هغې نه چور کېږي، هغه دې څوک نه دخي، موږ اوس هم پر خپله واده ولاړ یو، اعلان مو کړی دی چې موږ په نظامي ډول نه ورننوځو. او که ته نسې راکولی نو بیا موږ دا یو مجبوریت دی وردو، ځکه په دې کې د خلکو شتمني، د خلکو او د حکومت ډېر سامانالات بې ځایه کېږي. نو موږ بیا مجبور یو، ځکه موږ په 2م ځل بیا اعلان وکړو، مجاهدینو ته مو وویل
چې ورننوځئ کابل ته. یعنې توافق هغسې شوی و چې توافق کابل ته داسې شوی و، بلکل. یعنې دغه نه وروسته بیا څه و چې کابل ته واک تاسو ته په سوله ییزه توګه باندې انتقالېږي، توافق داسې شوی و؟ خو دا خبره کېدله خو موږ زړه ته نه لیدل، ځکه پر دوی باندې یو داسې وهم و رعب و هیبت و چې موږ ول که موږ ډېر کابل ته ورنږدې شو د هغسې مو بولل لکه دا دوی چې عمل اجرا کړي، د هغسې هم سوله یعنې خپله تللې وه. دا موږ زړه ته نه لوېده چې موږ د کابل څنډو ته ورنږدې شو او دوی دې پاتې. په دې وروستیو کې مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني یو مرکه کړې، بیا خبرې خو ډېرې کړي، خو یو ځای کې وایي که زه نه وای وتلی نو زه وژل کېدم، پلان زما د مرګ و. آیا رښتیا اسلامي امارت داسې کوم پلان لرلو؟ که موږ وګورو خو په جنایت کې دغه ټوله سره یو شی دي، خو هغه تاسې وینئ هغه د ناست نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دی؟ یعنې دا خبره غلطه ده؟ نه، دا بیخي حقیقت نه لري. دا موږ چې خدای پاک د افغانستان تر سر او تر پایه باندې په دې باندې موفق کړلو چې الله پاک یو داسې ښکاره نصرت و مدد وکړي. یوازنۍ دغه واجب وه چې زموږ امیرالمؤمنین یو داسې عفه وکړله، که هغه باچا و که ګدا و که هر څوک و په دغه اداره کې موږ د طرفه ورته عفه و، نو موږ به څنګه یا اشرف غني وژلی یا بمبل وژلی. موږ عفې ته ژمن یو، موږ د خپل مشرتابه چې کوم هدایت موږ ته څه و هغه زموږ ټول مجاهدین ورته ژمن وو. بله ښاغلی برادر، یو بله خبره چې دنیا او په خاص توګه امریکا په ټینګار کوي، ورته اوس د سیمې هېوادونه هم دا خبره کوي، هغوی ستاسو کابینه ټول شموله یا ټول ګډونه نه بولي. اول د سره موافق یاست او د دوی تعریف د دې ټول شموله یا ټول ګډونه څخه څه دی؟ یو خو په دې کې دا خبره وکړو، تاسې وګورئ دا زموږ امارت چې دی دا یو د ډلې حیثیت نه لري، دا د یو پارټۍ حیثیت نه لري، دا د یو نظام حیثیت لري. تاسې وګورئ چې کوم قوم اقلیت اکثریت نشته پکې او کوم قوم داسې پاتې دی چې هغه ته دی هغه خپل د استعداد او د خپل اهلیت غوده ده ته نه سپاره سوې. مثلا هغه کومه ذمهداري چې وه چې هغه دې ده ته نه سپاره سوې. یعنې په موږ کې هر قوم شته، خو بیا هم له هغه سربیره موږ دا وروسته په ځکه زموږ کابینه اوس سرپرسته کېدلی شي چې موږ نور هم داسې خلک د ځانه سره د وکړو، نور هم مثلا د وزارتو یا معاونین راله، اوس هم دغه فکر لرو چې داسې خلک موږ د خپله ځانه سره په خپل حکومت کې داخل کړو. بله څو ورځې مخکې ما د قانونو سرپرست وزیر ښاغلي شهاب الدین دلاور سره مصاحبه درلوده. هغه د ټول شموله حکومت په اړه باندې ویل چې امریکایان خارجیان یو 15-11 نومونه موږ ته وړاندې کوي چې هغه پخواني چارواکي و چې تېر نظام کې وول. آیا رښتیا خارجیان هم دغه خلکو باندې ټینګار کوي چې دا په حکومت کې شامل کوي ټول ګډونه کېږي؟ بیا دوی خو په اول سر کې چې د اخري دغه ته نه په اول سر کې دا خبره کول دغسې نومان بیا راته یادولی، خو دا یو داسې یو فاسده اداره یو فاسد نظام و چې که تاسې حقیقت ته ری ووایي چې دوی اوس کوم شی په افغانستان کې پرېښوی د خلکو شخصي مالونه، نو موږ وروسته تر دې دا فیصله وکړله چې دا خلک به مثلا زموږ سره په نظام کې نشي کېدلی، ځکه داسې نه وي چې دا خو که یو 15 کسه یا ټول نظام هم په بدنامیږي، ځکه دی د خپل عادت څخه اوړي نه، چا کوم عادت درلودی که د فساد و که د غلا و که د قتل و که د هر شي و هغه به دی بیا هم کوي. نو ځکه موږ خپل نظام په داسې خلکو باندې نه بدناموو نه په خپل دغه کې راولو، او بیا له هغه نومانو ماشي او نور داسې خلک شته پکښې کې کېدلی شي په تدریج باندې موږ هغه خلک بیا د ځانه سره ملګري کړو. ډېر ښه. یو بل شی چې دنیا په هغه باندې ټینګار کوي او وایي چې اسلامي امارت بشري حقونو ته درناوی نه لري، ځواب مو څه دی ورته؟ نو چې زه اوس خبره درته وکړم بشري حقونو ته امریکا درناوی نه لري که موږ نه لرو. د افغانستان پر کوم حال پرېښوی پیسې چې دا اوس د اشرف غني دپاره دا 9 میلیارده پیسې راغلي وې که د افغانستان د ملت دپاره راغلي وې. دا جهاني بانک چې د خلکو د ډاکټرانو مثلا هغه تنخواګانې بندې کړلې، دا اوس د اسلامي امارت د دغه څخه وه که د دې ملت یو شتمني وه، دا ډاکټر خو یو زما هم قریب ورور دی ستا هم قریب ورور دی، ځکه خو ستا هم تداوي کوي زما هم تداوي کوي. دا خو په موږ پورې تعلق دا نه درلودی چې دا اوس د امارت یو څوک دی. په هغه وخت کې چې کومه اداره موجوده وه دوی خدمت ملت ته کاوه،
نو موږ وایو دا خدمت باید دوی اوس هم ملت ته کولی. ولې دا د جهاني بانک دا تنخواګانې وربندې کړلې؟ دا یو. بل امریکا دا بله غټه دغه وکړله. تاسې وګورئ په میدانو کې چې کوم ملکي تیارې دي و موټرې دي و مثلا د افغانستان د ملت شتمني ده. دا یو په بله ټاوران دي و رادار دی. دا دوی په کوم صورت باندې خراب کوي؟ دا خو د افغانستان د ملت شتمني ده. دا خو یوازې زما شخصي نه ده، د ملت شی. دا ملت که نه خو بل څوک وي، بل څوک وي، بل څوک وي. دا خو د هغه مال و ملک بلل کېږي. اصلا د دې ملت شتمني ده. دا اوس په دې کې موږ د بشر د حقوقو خلاف ورزي کړې ده کېدی کې. بل زه تا ته دا اطمینان در کوم چې کله اسلامي امارت راغلی دی په ټول افغانستان کې یوه داسې قضیه موږ نه لرو چې هغه دې د یو زنانه سره جبرن یو څه سوي. دا الحمدلله موږ په دې باندې افتخار کوو. خو د پاتسون کې هغه کومه اداره چې وه د امریکا د لاسپوڅې ادارې، په هغه ورځ په ورځ باندې داسې کېدله. موږ اورېدله، حتی زه بندي وم په راډیو کې به مو دا اورېدل چې داسې څوک چې سرپرست بیا تللی و، مثلا مړ به اطمینان به ورسره و، هغه به د خپلې مفلسۍ و د خپلې بېچارهګۍ دپاره یو دغه ته ودرېدل، یو دفتر ته. دوی به نور مطالبات، ناجایزه مطالبات به ځینې کول. دا د دوی اداره وه. نو بشر د حقوقو محافظین موږ که دوی. تاسې کولی شئ د چا سره په دا اوس حالاتو کې چې کوم اوس داسې 3 میاشتې 4 میاشتې تاسې داسې قضیې موږ ته نه شئ راښوولی چې هغه د تعلق تر داسې موضوع پورې ولري. موږ که زنانه دي، که تجار دی، هر څوک چې دی د سر، د مال، عزت، ناموس الحمدلله د ټولو ذمه داره مو ځان بللی دی. او دا که یو جزي پیښیږي، یو ځای چې باره میډیا یو څه خبره بعضې وخت وکړي، دا په امریکا کې هم پیښیږي، دا په چین کې هم پیښیږي، دا په بل ملک کې هم داسې پیښیږي دا جزیات. بلې مننه. یو بل شی چې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو مسله ده، څه فکر کوئ چې دا به کله نړۍ اقدام وکړي د رسمیت پیژندلو لپاره؟ اول خو هغه څه اسلامي امارت پوره کړي دي چې هغه بالا د پیژندلو شرایط ورته مناسب دي. یعنی بالا باید په رسمیت پیژندلی وای. دا چې نه پیژني نو دا د دوی یو لکه یو ظلم چې کوي. یعنی فکر کوي یو عقده‌ای چلند کوي په دې مسله. یو چلند کوي. بل یوه دا خبره دا ده ځکه داسې څه اوس پاته نه دي چې اسلامي امارت کې هغه نه یې پر ځای کړي. او که چیرې ونه پیژندل سي ستونزې به راسي، نیستي به راسي. خو دا نیستي او دا مشکلات یوازې د افغانستان دپاره نه دي، دا بیا هم د ګاونډیانو دپاره دي، هم د دنیاوالو دپاره. دا ډېرې ستونزې زیاتوي، ډېر مشکلات بیا پیدا کوي. نو دوی په دې باندې خپل تجدید نظر وکړي، غور دې پر وکړي. بله. یو بله مسله چې مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړه، یادونه مو کړه، د افغانستان د کنګل شویو پیسو مسله ده. د دې برخلیک به څنګه شي بالاخره د دې پیسو؟ نو د دې برخلیک خو په دنیاوالو پورې اړه لري. موږ خو بار بار غوښتنه دا کړې ده. نو چې دوی څنګه پرېکړه کوي که کنګل شوي پیسې دوی بیرته ازادې کړي او بیرته د افغانستان ملت ته موږ هرکلی کړو. یعنی هڅه کوئ د خلاصېدو لپاره؟ بیا د خلاصېدو هڅه خو همدا ده کړې ده. غږ کوو پر دنیاوالو باندې، پر نورو هیوادو باندې، ملل متحدو یا نورو ته هم دا خبره موږ رسولې. خو دوی اوس په یوه بانه او بله بانه باندې اخلي، یا ملل متحد ته ورکوي د تنخواګانو دپاره یا د بل څه. خو د ملت په شا هغه خاص نه دي راغلي. هغه کوم شی چې دوی دا اوس را رسولی دي هغه چا ته نه دي رسېدلي. ځکه اوس چې کوم وخت کې اشرف غني د دې ځایه تللی، خو د دوی کم منصوبین، کم کارکوونکي چې په افغانستان کې په کومو ادارو کې وه، تاسې هم په خبر یاست، د هغو د 3 میاشتې تنخواګانې دوی یې نه وړلې، خو نه دي ورکړي. دوی خو کلان باید دا کړي وای د دغه تنخواګانو او دغه نور کوم لکه د دغه شفاخانو چې په افغانستان کې کوم کلینیکونو، شفاخانې باید د هغو له موږ ته په اختیار راکړي وای. موږ خو په دا نیستۍ کې د دغو کومو دغه موږ دا د دوی تنخواګانې ماشینونه مو اجرا کړي دي. نو هغه باید موږ ته په لاس راکړه وشي.
یو بل شی چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې عمومي اعلان شو د اسلامي امارت له راتګ سره، هغه نه وروسته 2 ورځې وړاندې امیرالمؤمنین شیخ ابوالله اخندزاده هم بیا خپل ټینګار کړی دی چې عفو ته باید پابند اوسئ. اما په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرېږي په ټولنیزو رسنیو کې چې یو شمېر پخواني افسران د پخواني حکومت افسران شکنجه کېږي، وهل کېږي. څه فکر کوئ چې دا کړنې څوک کوي او سرغړونه ولې کوي د دې عفو څخه؟ محترمه، په هغه اداره کې چې کوم وخت موجود و په هغه کې ډېر دا شخصي دغه راغلي دي، تصادم د یو بل په مابین کې راغلی دي. په هغه وخت کې به د دوی دغه نه سوای کولی چې مثلا د یو بل څخه، ځکه یو بل به داسې و چې تر شا بیا داسې یو څوک ولاړ و چې هر څه ظلم بیا د یو چا سره کولی، خو هغه خپل انتقام نه سوای ځینې اخیستلی، هغه خپل حق نه سوای ځینې اخیستلی. نو دا کېدلی شي که په ښکاره خو نه دي سوي، که په غلا سوي، هغه موږ ګیر کړي دي، راوستلي مو دي محکمو ته. که داسې یو څوک وژل سوی دغه رقم باندې، هغه که په هر ولایت کې تېراوه شي، هغه اوس هم ګرفتار سوي دي، په مابس کې دي. که کوم چا دغه ادعا په درلودلي چې دا صرف په دې معنا چې دا په حکومت کې ووژل سوی، هغه دغه موږ بالکل کولی سو چې دستي فورا هغه سړی چې هره جزا د امیرالمؤمنین د خوا ورته ایښوه کېږي، هغه باید هغه جزا وویني. او یو دغه شخصي دغه چې دی دا طبعا شته په افغانستان کې، ځکه دا په هغه اداره کې هم شته. ظلمونه یې پر خلکو کول، بې ځایه زیرول، بې ځایه ښځې ځینې هم دغه کړي دي، بیولي دي، خو ناوسه به نن ورځ چې وس پیدا کړي دي. شاید زه خو یعنې علت یې هغه بولم، ځکه موږ خپل د امیرالمؤمنین دغه پیغام ته چې د عفو پیغام یې بیا دوباره دغه کوي چې تاسو باید څوک ونه وی، حتی د وهلو خبره هغه وکړله، نه د وژلو، وایي څوک وهئ مه، څوک زیروئ مه. نو موږ هغه ته ژمن یو الحمدلله. موږ ټوله امارت داسې لکه د یوه کور خلک په موږ کې دا ستم نه چې اوس نو دا پلانکی یا سرغړونه کوي نو د چا یا وس نه په رسېږي یا تر لاس نه شي رانیولی، دا نشته الحمدلله. بله، ډېر ښه. یو بله خبره ده چې د صفوفو تصفیې کمیسیون ایجاد شو، کارونو باندې پیل وکړه. د دې هدف څه دی؟ څوک تصفیه کېږي او څنګه تصفیه کېږي؟ محترمه، په داسې لنډ وخت کې د افغانستان ټول واک د امارت تر کنټرول لاندې راغلی. په دغه حالاتو کې ګډوډ خلک، اختطافګر هم په دغه سطح کې ځان ځای کړي، مثلا قاتل هم، یو غلا او غل و زاني هم په دغه سطح کې داسې په ټکي شکل، یعنې د غلا په شکل باندې په دغه سطح کې په یوه ځای او بل ځای کې لیدول سوي وه، چې دغه بعضې اعمال به هم شاید د داسې خلکو د سره کېدل. نو ځکه موږ دې ته بس جدي کمیټه وټاکل چې دا ثبت به د سر او تر پایه پورې ټوله تصفیه کوي، چې کوم پخواني خلک غله، زاني، قاتل، بل مجرم، دا ټوله تر لاس ونه شي د دې ثبت وباسي. موږ د ثبت د تصفیې څخه مراد دغه خبره ده. ښه، ډېر ښه. یو شمېر پخواني سیاسیون یا چارواکي چې دلته ول په دې 20 کلونو کې اوس له هېواده بهر دي، دوی د یو بل مقاومت د پیل خبره کوي ستاسو په وړاندې، ځواب دوی ته څه دی؟ جواب مو دوی ته دغه دی چې دا 45 ورسره تر امریکا ځمکه و اسمان ټوله د دوی په واک په اختیار کې. هغه وخت دوی ونه کړله سوای چې مثلا دوی خپل ځان تکیه کړي په افغانستان کې. آیا دوی به نو اوس دغه ایسې د میډیا د لارې یو دغه دی د خلکو ذهنو ته و د خلکو فکرو ته، مقصد دا یو بد پیغام دی رسوي. نور خو موږ په دې باندې مطمئن یو چې په ټول افغانستان کې چې کوم مساحت ده، دوی به دغه توان ونه لري چې یو کریا دي دوی خپل تر واک تر اختیار لاندې. الحمدلله موږ ته چې وضعیت معلومیږي، دا څه نه کولی شي چې د میډیا پر مخ باندې یو خبره ده دنیا خپل ملک کې دخلي چې هغه نو باید به داسې وي چې شاید دغه د اسلامي نظام قایمول یې خوښ نه وي، دغه یو شرعي نظام یې خوښ نه وي، نو هغه خامخا کېدلی چې خبره پر غوږ ونه شي. بله، یو بله خبره چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې بشري ناورین خبره کوي چې بشري ناورین به رامنځته شي. مخکې تاسو اشاره وکړه چې آیا دې سره موافق یاست چې اقتصادي وضعیت په دې شکل وي بشري ناورین به رامنځته شي او د مخنیوي لپاره یې څه لارې چارې هم لټولې ورته؟ بالکل الحمدلله. موږ چې کوم هغه معدن چې په افغانستان کې دي په هغو مو ډېر جدي کار شروع کړی دي. هغه مو صنعتکارانو مثلا ناکم پانګونې والا چې دي یا کم نور تجاران چې دي، دا تجاران بله ورځ هم راغوښتي وه، دا صنعتکاران هم راغوښتي وه.
نور تجاران هم ما تر مخه راغوښتي وو. دوی موږ ته ډاډ راکړی دی موږ خپل شتمني په افغانستان کې په هر نوع چې ستاسو ورته ضرورت پیدا کېږي د اقتصاد د پرمختګ دپاره هغه موږ تاسو سره کوو. دا بشري ناورین دا دنیاوال پر موږ په قصده دغه رقم حالات راولي یا په میډیا کې څه خبره راباندې کوي چې مثلا یو ورځ شاید داسې وي چې د امریکا چې تللی دي بعضې په آتشونو کې هغه د تاجر په دغه کې یعنې په سلو کې به یو دوه چې هغه د هغه دپاره کار کوي ځکه ډېر وخت یې ورسره تېر کړي و ډېر وخت بیا څه ورکړي هغه زموږ د اقتصاد د مخنیوی کوي خامخا. او بله امریکا چې وتلې ده اوس یې موږ هغه شنوي پرېښي یعنې اوس هم موږ د اقتصاد مخنیوی په ډېرو چارو کې کوي. موږ پیسې دي منجمې دي یا مقصد دا د نقلو دغه پیسې دي چې موږ یو ځای خریداري کوو هغه ځای کې وړلی نه سو. دا زموږ د اقتصاد د خرابوالي د سبب یوازې امریکا دا عمل زموږ سره کوي. نور هیڅ بشري ناورین الحمدلله په افغانستان کې نه راځي ځکه چې هغه حالات افغانانو وزغمه چې هم نیستي وه پکښې کې هم جنګ و پکښې کې هم داسې ورځ و شپه نه وه چې په هغه شپه ورځ کې تر 100 نیولې تر 200 پورې به انسانان د بینه نه تله. په هغه وخت کې دوی دا زغم کړی و په هغه وخت کې دوی دغه برداشت کړی و د دغه تکالیفو د دغه زحمتو د دې به نو اوس بیا بشري ناورین بیا څه شي. اقتصاد الحمدلله موږ امید لرو او توجه مو هم دې ته ده چې ژر تر ژره به انشاءالله زموږ اقتصاد برابریږي. بله یو بل شی چې دا کومې مرستې چې د نړۍ د افغانستان سره اعلانوي د بشري مرستو په نوم باندې دا فکر کوي د افغانستان د خلکو درد دوا کړي؟ موږ د دې خلکو مننه کوو د هر ملک څخه چې دا کمې مرستې زموږ سره سوي دي موږ یې مننه کوو خو دا مرستې د افغانستان دپاره کافي نه دي. یعنې کافي هغه شی دی چې افغانستان په رسمیت باندې وپېژندل شي تعلقات تعامل د هر ملک سره وشي تجارتونه وشي او موږ مقصد طیارې مثلا هغه ملک ته ولاړې شي د هغه ملک لا زموږ ملک ته راشي نو اقتصاد هلته پیاوړی کېږي او پرمختګ د اقتصاد هلته کېدلی شي. نو دا کوم چې زموږ یا پر طیارو باندې څه ناسته اوس الحمدلله په دې کوشش کوي چې په بعضو ملکو کې زموږ طیارو ته اجازه ورکوه سوې ده کېدلی شي چې ډېر خلک تجاران راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د افغانستان د اقتصاد پر مخ روان شي. بله یو بله پوښتنه چې ځینې بهرني رسنۍ کله کله داسې رپورټونه خپروي چې ګواکې د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلافات شتون لري ستاسو یادونه کوي چې ځینو نورو سره اختلاف لري جنګونه شوي دا شوي نن غواړم د افغانستان خلک هم پوه شي موږ هم پوه شو دا خبرې رښتیا دي؟ نو دا خو تاسې تر مخ تقریبا د یوې نیمې میاشتې په اندازه کې به دونه وخت تېر شوی خو بیخي زما په باب باندې میډیا دونه تونده وغږېدله مثلا د خلیفه صاحب محترم سره داسې یو دغه کړي دي او دی یا په هسپتال کې دي یا وژلی دي خو هغه زه هلته په کندهار کې ومه بیا موږ ته د ملګرو وویله چې خو زه دا یم مقصد خو هېڅ خبره نشته خو بیا بیا ما یو څو خبرې وکړلې خو بیا خلکو ته الحمدلله اطمینان وسو. د اختلافات محترمه په 2-3 شیانو راځي. یو دا دی چې زه د عزت او د حیثیت فکر ولرم د ځانه سره او دنیا محبت و مینه د ځانه سره ولرم او دا کوښټه یا دا ځان د ځان یو ملکیت بولم خو ستا یي زه یې دعوه کوم خو نو په دغه باندې د اختلافات راځي. په موږ کې دا مطرح شی نه دی نه دغه منصب مطرح دی چې زه یا والي سولم یا وزیر سولم یا پلانکی سو بل نه سو دا شیان په موږ کې مطرح نه دي ځکه که دغه کم اختلافات لکه د اشرف غني و د عبدالله چې راله هغه پر ریاست جمهوري باندې اختلافات نو په موږ کې دا اختلافات هیڅ حقیقت نه لري دا یو دروغجن تبلیغات دي. باید زموږ ټوله هیوادوال و دغه خبرې ته متوجه شي چې دغه په موږ کې الحمدلله حقیقت نه لري. موږ ټول په مینه په ښه خوشحالي سره په هر مجلس په هر ځای کې ښه په ازاده فضا کې سره ناست یو. دا بیخي هېڅ امکان نه لري چې داسې دې پېښه شي ځکه خو وجه هغه ده هغه په موږ کې شته نه چې زه یې د عزت فکر ولرم یا د حیثیت فکر ولرم یا د یو منصب فکر ولرم چې دا منصب کوچنی دی زما خوښ نه دی نو دا په دغه خاطر د اختلاف راځي هغه الحمدلله په موږ کې نشته.
یو ځل بیا هم غواړم پوښتنه وکړم که نړۍ اسلامي امارت په رسمیت ونه پیژني پایله به د افغانستان د خلکو لپاره او د نړۍ لپاره څه وي؟ دا سوال خو اوس یو پلاس خیر خو بیا هم غواړم چې یو وار بیا هم یو دغه وکړو چې ته نړۍ نو ما خو ویلی چې موږ د دنیاوالو څخه دا غوښتنه کوو چې اول یې په رسمیت وپېژني خو بیا په رسمیت نه پېژنده چې ویې نه پېژني موږ خپله کوم معدنیات چې په خپل ملک کې لرو پر هغو به موږ دا کوشش کوو چې څنګه کېدلی شي مثلا موږ د خپل ملک د اقتصاد پرمختګ باندې یو کار وکړو نو که چیرې دنیاوال دا وکړي عنادن او د خپل یو شرم په دې باندې دغه کې د دوی دپاره دا وتل خو یو شرم و د امریکې دپاره دا په دې بندیزو په دې رقم په میډیا کې څه خبره کول دا د افغانستان د ملت او د افغانستان د اوس موجود کم اسلامي امارت حکومت هغه په دې کې هېڅ تاثیر نه رالاندې کېږي ځکه الله پاک د هر ژوندي شي سره د رزق وعده کړې ده چې الله پاک په رزق ورکوي هر هغه شي ته نو موږ په دې باندې اعتماد یا عقیده مو ده چې داسې څه به نه شي اول خو موږ خپل هغه کم معدنیات چې په خپل ملک کې لرو هغه د اسانتیا دپاره د رایستلو دپاره بهر ته د صادرېدلو دپاره دا انشاءالله کوشش په دې کې موږ کوو چې دا به د خیره او که چیرې نیستي راغلی په افغانستان کې په هر ملک کې چې یو بېنظمي راځي هغه د اقتصاد په نیستیوالي باندې راځي نو دا نیستیوالی په افغانستان کې نه یوازې زموږ دپاره به مشکل دا به د ګاونډیانو دپاره وي د امریکا دپاره به وي د بل چا دپاره یعنې غرض دا چې بره خو خلک به ځي مقصد هرو ملکو ته به قانوني و غیر قانوني به روانې سره نو ځکه دا پیل یې ښه به نه وي که ونه پېژني خو بیا موږ په دې باندې معتمد یو موږ په دې باندې اعتماد دی چې یوازې دا رسمیت پېژندنه زموږ د رزق سبب نشي کېدلی د افغانانو پیغام مو ملت ته څه دی د افغانستان خلکو ته کیدای شي همدا اوس تمه ولري چې تاسو نه یو څه واوري موږ د طرف اول خو ټوله د افغانستان ملت او مسلمان ملت چې په اصل کې نه نوي مسلمانان دي الحمدلله اول سلام وړاندې کوو دوهم دا وایو چې څنګه د اسلامي امارت کم حکومت دی کوم مشران دي هغو څخه د خیر دعاګانې وکړي چې هغه د خپل ملک دپاره یو داسې خدمت وکړي چې د هر یتیم د هر شهید د هر کور پوښتنه او درویژنه وکړي او هر چاته خپل حق و حقوق ورسوي د دوی دپاره تعلیمي برسونه او تعلیمي ځایونه برابر کړي او د اقتصاد په خاطر باندې دوی ته یو داسې کار پیدا کړي چې د دوی د ژوندانه یو داسې کار و کسب ولري چې د خپلو بچیانو لپاره مثلا یو څه پیدا کړي او هغه څه چې نیستي ده لکه څنګه په هغه حالاتو باندې چې صبر کړی و بیا دې موږ دا دوی ته یو توصیه ده صبر دې وکړي بېصبري دې نه کړي انشاءالله موږ په دې باندې جدي کوشش کوو چې د خپل افغان ملت دپاره خپلې موږ هغه بېحده بې اندازې خپل کوشش کوو چې کوم وخت کې زموږ یو مجلس د مشرانو وي موږ پر اقتصاد باندې او د خپل ملک د بهبود دپاره دا خبره کړې ده امنیت خو الحمدلله که ووایم که سل په سل کې نه وي خو انشاءالله وي به دوم د بیکارۍ دغه د هغه هم انشاءالله کېدلی شي دریم یې د تعلیمو د دغه په باره کې دی هغه هم انشاءالله کېدلی شي نو څوک چې مایوسي نه کوي ټول دې مطمئن اوسي هر څه هستي و نیستي دا د الله د جانبه ده چې چا ته یې ورکوي د هستي دا د هغه انسان د عزت سبب نشي کېدلی دا امتحان دی چې الله پاک یې پرې کوي نیستي د انسان د ضلالت سبب نشي کېدلی که یو څوک نیستمن نو دا به ذلیل دا صرف د الله پاک یو امتحان دی چې په دا سړي کوي فقط یو پوښتنه که شخصي اجازه مې وي زه غواړم پوښتنه وکړم چې څوک بچیان لرئ تعلیم پې باندې کوئ او خپله غیر فارغ وخت کې چې سره علاقمندي لرئ چې کوم خاص کاري البته که غواړئ ځواب راکړئ
یقینا که درته ووایو موږ د خپلو بچیانو د تعلیم دپاره فارغه سوي نه یو په هر ځای کې چې یو د خپله کوره به ورک وو یوه پلا خو مثلا هغه سلسله وه بیا په جهادي امورو اخته وو په میاشتو میاشتو به مقصد موږ د خپل کور لیده کاته نه سوی کولی خو چې څنګه موږ بل چاته امر و دغه په تعلیم باندې کوو نو موږ په خپل کور کې یم الحمدلله کوم وخت کې فارغه شم ما 3 بچیان دا دستربندي یې کړي دي کتابونه یې خلاص کړي دي نو 4م سږ کال خلاصېږي چې دا په دې وزنېده چې د جهاد په امورو کې ډېر وخت تېر کړی که نیم مشر دی که دا نورو درو بیا مشر دی خو بیا هم دی اوس پاته دی نو بس هغه کوم وخت د جهاد نور په کور کې هم الحمدلله لورګانې موږ غټانې داسې خاص لورګانې نه لرو کوم بچي چې مو دي هغه اوس هم په خپل کور کې تر تعلیم لاندې دي خو په خپل کور کې درس ورکوو ډیره مننه کوم د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند چې موږ سره مو مرکه وکړه وخت مو راکړ کور مو ودان ستا نه هم ډیره مننه ستا د ټول ټیم له ډیره مننه چې موږ اواز مو خپلو مسلمانانو او خپل ملت ته ورساوه ډېر په دې کې داسې خبرې وې چې شاید پر دوی به پوښیده وې په خبر به نه وه نو هغه دی الحمدلله موږ چې څونه په فکر کې وه هغه تشریح مو وکړه ډېره مننه کوم ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې ملتیا مو وکړه تر بیا د خدای په امان